ملګرو نن چې دا کومه پیښه شوې ده د دې نه مخکې د مولانا حمیدالحق صاحب کوم بیان چې سټارټ و هغې چې کوم بیان کاو نو هغه در سره وګورئ بیا پې خبره کوو. مرګ یو ځل د هر انسان الله مقرر کړی او د دې نه عظیم مرګ به کوم وي چې زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو د خلفای راشدینو د اسلام د جرنیلانو د خپل عظیم جرنیل و قائد چا چې دیوبند ثاني ته د پاکستان اسلامي نو دا هغه بیان و کله چې دا کوم واقعه نن را پیښه شوې ده او داسې اوس د کوم اطلاعات چې دي د هغې تر مخه چې 15-16 کسان چې کم دی په هغې کې هغه شهیدان کړی شوي دي او نور چې کم دی کسان هم زخمی دي، څه پکې ډېر زیات سیریس دي. لکه زمونږ کم ګل پښتونخوا چې کم ده هغه یو ځل بیا په وینو باندې سره شوه او بیا چې کم دی لکه که تاسو وګورئ سبا بل سبا کې روژه ده او کوم غمونه چې دي هغه یې مونږ ته نور راوړه، یعنې کوم اخترونه او هر څه چې کم دي هغه یې زمونږ په وینو باندې سره کړه. دا پیښه چې کم ده دا یوازې یوه دا پیښه نه که مونږ تیر شوي وخت ته وګورو هم داسې پیښې مخې ته راتلې. اوس چې کم دا راغله نو خلک چې کم دی او ټوله خیبر پښتونخوا چې دا هغه ډېره زیاته غمزده ده. دا وخت که تاسو وګورئ صورتحال سوشل میډیا وګورئ، دې نه علاوه که تاسو وګورئ مولانا کم حمیدالحق صاحب چې کم دی د دې پلار هغه هم شهید کړی شو، اوس چې کم دی هغه دا هم په دې دماکه کې هغه خپله زندګي د لاسه ورکړه. نو دغه بس الله تعالی دې په موږ رحم وکړي او زموږ پښتونخوا دې الله تعالی داسې جوړه کړي چې کم دا غمونه او پریشانونه چې دي هغه دې ختم کړی شي.